ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل له کابله کوو. د کابل ښار د 14 امنیتي حوزې دشت برچي اړوند پل خوږ سیمه کې د کوثر دانش په نامه ښوونیز مرکز کې چاودنه شوې چې د معلوماتو له مخې بدبختانه 29 کسان پکې مړه شوي او لسګونه تنه نور ژوبل شوي. ولسي جرګه د ولسي جرګې لومړي مرستیال میرزا ګټوازي ویلي چې د هېواد د امنیتي وضعیت او د غرض د امنیتي ځواکونو د تلفاتو لوړېدو اندېښمن کړي او که چېرته دغه وضعیت هم داسې دوام پیدا کړي نو ولسي جرګه به د امنیت، دفاع او کورنیو چارو وزارتونو سرپرستانو ته د باور رایه ورنه کړي. میررحمان رحماني د ولسي جرګې رئیس میررحمان رحماني پاکستان ته د خپل سفر پر مهال د دغه هېواد له لومړي وزیر عمران خان او د پاکستان د ملي اسمبلۍ له رئیس اسد قیصر سره لیدلي. کمال خان بند د عامه ساتنې ملي تصدۍ چارواکي وایي چې د کمال خان بند 6 ساتونکي شهیدان شوي. د ملي تصدۍ ریاست چارواکي وایي چې طالب وسلوالو د ټولو ژمنو خلاف پر ملي پروژو او عامه شتمنیو بریدونه پیل کړي. حامد کرزی پخواني ولسمشر حامد کرزي ویلي چې افغانان د سولې د بهیر ننګه کوي خو د افغانستان په اړه د پاکستان او امریکا معامله نه منو او په وړاندې به مقاومت وکړو. هلمند د هلمند له ناوې نهر سراج او نادعلي ولسوالیو څخه مرکز لښکرګاه ښار ته راکډه شوي 5600 کورنۍ له ګڼو ستونزو سره مخ دي او له حکومته د مرستو جدي غوښتنه کوي. دوی وایي هلته جګړو اړ کړي چې مرکز ته کډه وکړي خو په وینا یې اوس له ګڼو ستونزو سره مخ دي او د خوراکي توکو په ګډون د اوسېدو ځایونه هم نه لري. امرالله صالح پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې یو شمېر زورواکو او شتمنو ورسره ژمنه کړې چې هغه شنې سیمې چې دوی نیولې بېرته یې خوشي کوي او د دوی هویت دې نه په ډاګه کوي. پاکستان بیا هم د ترهګرو د ملاتړ له امله په خړ لیست کې پاتې شو. د نړیوال مالي اقدام د وروستیو معلوماتو له مخې پاکستان د دغه سازمان لارښوونې او شرطونه نه دي عملي کړي نو له همدې امله په خړ لیست کې پاتې دی. د آذربایجان ولسمشر الهام علیوف ویلي چې هېواد په هغه صورت کې نګورنو قرهباغ سیمه کې اوربند ته چمتو دی چې ارمانیا له خپلو غیر قانوني کړنو لاس پر سر او د آذربایجاني خاورې له اشغاله لاس واخلي. په هر حال دا د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم. په لویه بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.